زبد نصیب خپل پردی بیل کړم لزانه چې غریب شوم هر سړی بیل کړم لزانه زبد نصیب خپل وجدان تر دوی را ورسولو له یو خوا ژمی یخني واورې شوې دي له بلې خوا غریبي او بېکسي د غریبۍ یوه داسې ناره چې تر اسمانه رسیږي دلته یوه بېوزله کورنۍ ژوند کوي دا چې د مسافرو خیریه بنسټ لخوا تقریبا 50 کورنۍ تر څېړنې لاندې نیول شوې وې لومړۍ کورنۍ ته راغلي یو دا چې ډېره اړمنه ده ډېره بېوزله کورنۍ ده دوی په دې ژمي کې د خوراکي توکي تر څنګ د سون توکي هم نه لري نو ورځو بابا سره خبرې کوو چې دوی کومې ستونزې لري د دوی هغه د کور هغه د غربت ژوند دغه د نادارۍ کیسه به له تاسو سره شریکوو بابا سره خبرې کوم ملتیا مو وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ بابا سره یې نه شي خیر راغلی جوړې ښې بابا څنګه یې ښې خیرته څنګه ده بابا ژوند مو څنګه تېرېږي بابا بس دا ژوند د واورې حسابونه دي دا لرګي دي دا وینې دا شی او دغه دي دا وینې دغه کورک سوځي دلته رشکو دا واړه بچیان دي دا ښځه چې موږ له یخ مړه کوي ښه بابا څنګه ده غټ بچی څوک نه لرئ نه اوس غټ بچیان لرم دومره بچی ده بس خدای یې لره نور چې نشته دغسې تاسې خدای یې راغللی نو دغسې حالات مې تاسې وینئ چې دغسې حالات هم د دا بوټي موټي دغه ځي کې مې راټول کړي دي دا سوځي نه هغه لرو پلاستیک لرو نه ورسۍ متشې لرو پردي کور کې پراته یو خپل کور هم شته نه بابا څنګه ده کور ته تللی شو چې تاسو د کور هغه رښتینی حالات له لیدونکو سره شریک کړو ځکه چې ډېر کسان مو ګوري تاسو د ژوند کیسه وګوري نو انشاءالله دوی به له تاسو سره مرسته وکړي بالکل خدای بابا مخته شه محترم لیدونکو بابا سره نن کور ته ځو مورکۍ سره به هم خبرې کوو د دوی د ژوند هغه رښتینی داستان به له تاسو سره شریکوو دا چې د ژوند داستان ډېر دردونکی ده ملتیا هم وکړئ له موږ سره پاتې شئ لکه ملنګ نن خالی بیل کړم محترم لیدونکو دغه د ژوند داستان ده نو تاسو دغه وګورئ دوی دغه پټیو کې دغه کورغ راش کوي نو دغه دوی ژوند ده نو مورکۍ سره هم خبرې کوم چې دوی څنګه ژوند تېروي خپل ژوند کې دوی خوشحاله دي نو تاسو یې ګورئ دی خپله د غربت کیسه ده دا یې د نادارۍ کیسه ده نو ورځم کوټې ته د کوټې حالات مې تاسو سره شریکوم کومه کوټه کې چې دوی ژوند کوي اوسېږي نو د الله د رضا په خاطر د اسلامي رسالت له مخې له دې کورنۍ سره مرسته وکړئ مورکۍ ستړې مه شې عمر دې ډېر ښه مورکۍ څنګه ده دا چې ژمی ده داسې تاسو نوم موږ ته راکړل شوی و چې ډېر بېوزله کورنۍ ده او ډېر په غربت کې ژوند تېروي نو موږ راغلو څنګه ده دا ژوند تاسو څنګه تېرېږي مورې موږ داسې ژوند تېرېږي نو دا باندې کورغ وینې چې پراته دي دا په پټویو کې به دې خټو کې هم راش کوو میړه مې سپین ږیری د عملیات وړاندې پیسې د عملیات پیسې مې په سوال راوړي په سوال مې کړي دغسې د الله ایلې ته ناست د وړکی زوی مې پرون لېږلی وي په ګولو یې پسې دغه مې مریض و په ګولو یې پسې مې لېږلی وو چا 2 ګولۍ ورکړې وې دغسې اتې ورته ویل چې پیسې راوړه ورته ویل چې نسته راسره چې شي وکړي ادي بیرته په سر راغی پیلو چې پیزار نه هغه نه پیزار په سوال جامه په سوال خوراک په سوال خدای په داسې عمر راکړی چې شي وکړم خو خدای ته مې صبر ده الله ته مې صبر ده بس سړی مې سپین ږیری ته یوه مزدوري هم نشي کوی نه یو کار کوی سي پریشن سړی ده سپین ږیری ده نشي یې کولی که څه وکړو ورو که چې هغه کېږي خو ښه ده که نه کېږي اتې بالا ته پراته وي نو الله علم نیولې ده پر اوسه کالي مې قرآن له یخه ذاتي خیلخانه سټېدله نیمه شپه به په ناستې ناستو د یخ نه هغه جلکۍ مې مریضه وه دوا مې تر غوښتله تبه یې اوسې سر راجه که مریضه وه دومره انسان نه و چې د خدای دپاره یو خدای شربت ورکړی وی بس ګولۍ ورکړې وې 2 ګولۍ هغه دې هم خدای ښه وسړو کې 2 ګولۍ 3 ګولۍ یې راوړلې ویلې دا یې راکړې دي ویلې چې پیسې راوړه چې مالې ښځه خیر د خدای ستا ولې په ژړا شوې ته زه داسې په ژړا شوم چې نه پلار مې سپین ږیری ده نه جامې لرم نه کورتۍ لرم نه جورابې لرم داسې غریبان یو ښه چې وکړو بوټي ناسته کوراغ ناسته لرګي ناسته کوراغ په هغه کې راښکول او مو کې لاسونه په کوراغو چې پاتې سول ته محترم لیدونکو د دغه ماشوم دغه کوچني لاسونه دا تاسو وګورئ نو
په دې تاسو به هم کور کې دا شی ماشومان لرئ دا چې دغه ماشوم د زده کړې ټیم ده نو دغه ماشومان ټول ټیم به دا کورو کې تېروي ځکه چې دوی نور هیڅوک نه لري دوی پرته له الله نور هیڅوک نه لري بابا تاسو د محترم لیدونکو د بابا د معصومه څیره تاسو وګورئ بابا څنګه ده زړه دې درد کوي زړه داسې درد کوي چې اندازې نه وتلی زه پرېشن او سابندي لرم دومره چې نسته چې مثال ځان ته یا جورابې په واخلو یا ځان ته څه شي په واخلو یا خوراکه ځان ته په واخلو یا داسې هغه موږ وکړو چې یخني نه ځان په وساتو نه پټو نه ښه نه هېڅ شی هم نشته څه شي وکړو خو خدای مهربانه ده خدای لیته پراته یو بس الله دې ورحمېږي راباندې نو الله دې ورحمېږي بس څه به وکړو امرکۍ څنګه ده داسې ټیم راغلی چې دا ماشومان تاسو نهار ویده کړي وي نهار هم خود ویده کړي دي واورې اوري باران یې دا د ژمي واورې دي دا واورې چې اوري واړه په څملې غوټې لوکمه خپله خو به دغسې هم څملو دا واړه خو نشي څملاستی کنه دا خو نشي ویده کېدی دا ناستې واورې اوري که واورو کې خو پسې وتی هم نه سمه راوړی هم نه سمه ښه څه شي وکړم کومې دروازې ته ودرېږم کومې دروازې نه یې راوړم بس نار پراته یي د خدای هیلې ته که څه شي وکړو سوال کوو وړه خیل خانه مې لغاړې که چې دا یو زوی مې لوی ویم ښه به وي چې ته مزدوري یې راته راکولی بې دیانه یې دومره خاورې یې راوړلی ښه دا خو نه دې وتلو ده نه دې سارا ده خو چې لږ وځیم زه تې ډارېږي ښه دا چېرته لرې تللی چې غبرګه اوسره روانه یم پرېښودا یې نه سمه بیا یې نه جوراپه نه ښه پیزار نه ښه هغه یوه ورځ یې ګوتې یخې وې په لار کې ګنجله کوم هغه څه شي پرې وکړم دی په شا ویسم ځان ویسم څه شي ویسم بس الله ته هم صبر ده نو الله ته الله علم نیولې ده څه شي وکړو د الله هیله ده په روزه کال یې ده چې زمی راباندې تېر سوی ده چې یو خدای لیدلی ده 2 ورځې به هم نه وه 3 به هم نه وه چای به هم نه و هغه خو یې ورې مکې ګوړه و چای چې هغه اټکله به هم نه وه چې خوړلې یې وی بس دغه وړه خیلخانه ده چې شي وکړو امرکۍ الله به خیر کړي دا چې بابا جان مخکې یادونه وکړه چې دومره پیسې نه لرم چې ځان لپاره جورابې واخلم بابا ته تاسو وګورئ نو دوی په دې ژمي کې واوره شوې ده داسې کسان به هم وي چې پلرونه یې ژوندي وي چې تاسو خپل پلار په داسې حالاتو کې وي ستاسو بابا په داسې حالاتو کې وي تاسو څه کوئ نو بابا زه به دا جورابې تا درکوم نه دا جورابې خو که داسې جمع ده نه خفه کېږم بابا نه بابا خفه کېږم دا جورابې پښو که محترم لیدونکو نو د دې کورنۍ دغه رښتینی حالات تاسو ولیده نو د الله د رضا په خاطر ورسره مرسته وکړئ د اسلامي رسالت له مخې له دې بابا سره مرسته وکړئ دا چې جمع ده دا ماشوم تاسو ګورئ هیڅ جمپر جورابې هیڅ نه لري نو کوچنی ماشوم ده نو دغه تاسو ګورئ تاسو هم په کور کې دا شی ماشومان لرئ نو په دې ژمي کې دا چې واوره شوې ده یخني ډېره زیاته ده دوی په کوټه کې هیڅ بخارۍ هیڅ نه لري په دې کوټه کې مرکۍ دې کوټه کې تاسو څنګه ژوند کوئ دا چې بخارۍ هم نشته یخني ډېره زیاته ده یخني خو داسې یخني چې داسې ناست دي بس الله یو انسان ته الله مرګ نه ورکوي که نه چې په یخني خو وایي د ما خیلخانه خو به سټه وه پاتې به نه وه بس ناست دي دلته سړی ترې ښه څه شي وکړم نه لرم نه بخارۍ لرم نه لرګی لرم ښه څه شي وکړم ناست دي الله هیلې ته که نه الله هم ساتي الله ته پراته وي الله ته هم صبر کړی چې کوم وخت یې موږ ته مرګ لیکلی چې راکوي به یې الله ته هم صبر ده چې وکړو چې وغواړو جامه وغواړو خوراک وغواړو پیزار وغواړو دوا وغواړو چې وغواړو کوم شی راوړو نو دا چې کورنۍ ډېره دردمنه ده دا چې د دې کورنۍ داستان ډېر دردونکی ده د الله د رضا په خاطر ورسره مرسته وکړئ دا چې یو څه مرسته د مسافرو خیریه بنسټ لخوا د یو ورور په مرسته چې سعودي کې مسافر ده 10,000 افغانۍ موږ ته لېږلې وې چې څو کورنیو ته خوراکي توکي پرې واخلئ نو دغه کورنۍ ته مو هم خوراکي توکي پرې اخیستي له هغه ورور څخه هم زیاته مننه هغه خوراکي توکي دوی ته سپارم ویډیو لپاره سره وګورئ خو یوه هیله دا لرم چې دغه ویډیو د ثواب په خاطر د الله د رضا په خاطر د سره شیر کړئ تر څو نور شتمن کسان د دې بابا او د دې مورکۍ د دې ماشومانو په حال خبر شي او له دوی سره مرسته وکړي محترم لیدونکو دا چې یو څه مرسته د مسافرو خیریه بنسټ لخوا شوې ده د یو ورور په مرسته ډېره زیاته مننه وړه دي
بوره د چای د غوړي دي وریجې دي هغه د اړتیا وړ سامان دي بابا دغه مرسته د مسافرو خیریه بنسټ لخوا تاسو سره شوې ده چې ورور سعودي کې مسافر ده بس الله پاک دې لاس ورته پورته کوي چې یا خدایه یو په لکه یو په سله یو په زره یې وزنه ورکړي خدای دې ټولو مسافرو ته خیر پېښ کړي یا الله د هغې دنیا او د دې دنیا دواړو خیر په وکړي خدایه دواړه دنیاوې ښې کړي الله دې وزنونه ورکړي خدای دې هېڅکله هم خفه نه کړي بس د مګه دغومره د خبر داسې غوړي یو بل شی خدای خو دې آباد کړي که نه دغسې د الله هیلې ته ناست چې شي وکړو غوړي خو یو ور یې نسته خو چې هغه نور سامان هم کله خو چې وایي اټکله یې شکر پرې کاږو چې خالي اټکله په خیر کوي مورکۍ محترم لیدونکو نو هغه کسان چې مالداره دي شتمن دي له دوی سره مرسته وکړئ که غواړئ چې له دوی سره مرسته وکړئ ستاسو مرسته په شفاف ډول ورسیږي زموږ د واټساپ او ایمو شمېره په سکرین ښکاري زموږ سره په اړیکه کې شئ نو تر بلې ویډیو تر بلې خپرونې ما لیوال او د کمرې د برخې همکار مې سرحدي ته اجازت ورکړئ د خدای په امان